جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی د پاکستان د رسنیو او د پاکستان د خواخوږو او په افغانستان کې موجودو د پاکستان د جاسوسانو له لوري یو ډول غږول کیږي، هغه دا دی چې د رژیم چینج او دا غږ چې کله د پاکستان له خوا څخه راپورته شوی دی په افغانستان کې دننه ځینې هغه کسان چې همیشه د پاکستان ډول ته لکۍ ښورولې ده، د پاکستان ډول ته نڅېدلي دي او په افغانستان کې یوې جګړې ته لمن وهلې ده، هغوی خوشحاله دي چې والله داسې به پاکستان رژیم چینج کړي. پاکستان په افغانستان کې د بدلون وس، توان او طاقت له لاسه ورکړی دی، ځکه خو یې چغې راپورته شوي دي. پاکستان د فتوا مرکز له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې به دوی جنگ په فتوا کاوه، هغه فتوا اوس کابل ته راغلې ده او همدا زموږ غوښتنه وله، موږ وویل چې د فتوا مرکز دی کابل سي. اوس د فتوا مرکز کابل دی. خلک وایي دا حکومت مشروع نه دی. فیلحال همدا طالب مشروع دی چې د پاکستان څخه د افغانستان دفاع کوي، چې یو وارې دا د پاکستان شخړه حل شول، بیا به پر مشروع نامشروع باندې خبرې سره کوو. هغه ټول خلک وغندئ، د هغو ټولو خلکو سابقه راوباسئ، خپره یې کوي. اکثره یې په فساد کې ښکیل دي، اکثره یې په ډیرو بدو کړنو کې ښکیل دي چې هغوی د پاکستان پر لاس باندې په افغانستان کې بل تغیر ته لمن وي. ګوره ستا عمر چې هر څومره دی ولاړ شه تاریخ ته سر ورښکاره کړه د 45 کلو پاکستان په افغانستان کې د کوم حکومت ملاتړ کړی دی؟ پاکستان کله په افغانستان کې خیر ته لمن وهلی ده چې موږ دا باور وکړو چې دی اوس خیر غواړي په افغانستان کې، دی اوس په افغانستان کې امن غواړي، دی اوس پاکستان خو همیشه په افغانستان کې جګړه غواړي، یو دربدر افغانستان غواړي. او اوس د طالبانو پر راتګ سره دې خلکو پاکستان ته داسې لغته په خوله کې ورکړې ده. ډېر خلک دا وایي طالبان نالوستي دي، په کار نه پوهېږي. طالبان اخلاصمند دي، طالبان د ملکیت فکر لري، طالبان افغانستان خپل بولي، طالبان کرایه شوي نه دي چې له نورو ځایو څخه راغلي وي او دلته په دغه ځای کې کار کوي. موږ ډیګریان یې څه کوو؟ هر څونه ډیګري چې یو څوک ولري چې اخلاص ونه لري له دې وطن سره، موږ یې څه کوو؟ موږ ته یې کومه ګټه را رسېږي؟ دا خلک خو د اوس خو دا یوه خبره خو اوس ډېره کلیر ښکاره ده، طالب پاکستانی نه دی او طالب پاکستاني ته په خوله کې سکر کړی دی. او کله د پاکستان لاس له افغانستان لنډ سي، افغانستان به جوړیږي، په افغانستان کې به د نجونو مکاتب خلاصیږي، په افغانستان دا څه شان چې موږ غواړو دا به ټول په افغانستان کې کیږي. که څوک د طالب مخالفت کوي، د طالب سره په دودیز په افغاني دودیز لاره باندې مخالفت وکړي، د طالب سره په افغاني دودیزه طریقه باندې مخالفت وکړي. که جګړه ورسره کوي، ورسره افغاني جګړه ورسره وکړي، تا څه د پاکستان توپک راغلی او بل دا توپک دی انتر نور کوي پر طالب باندې. طالب د یوې ژړې ډبې یوه موټرسایکل او یوه توپک سره راغلی و، افغانستان یې قبضه کوي. توپ لري، تیاره لري، نړیوالې اړیکې لري، پیسې لري، ګمرکات لري، امکانات لري او 20,000 مدرسې هم لري. دا 20,000 مدرسې تاسو فکر وکړئ که یوه مدرسه د میاشتې یو کس ورکړي، په میاشت کې 20,000 کسان کېږي، په کال کې څو کېږي؟ او د طالب سره انساني قوت ډیر زیات دی. نو صاحبه نیکټای دار نه ته زور ورسره لري او نه دې د پاکستان د دې طالب د مخنیوي وس لري. افغانستان جګړې ته مه بیایئ، افغانستان طبعي حالت ته پرېږدئ چې په طبعي حالت سره طالب هم تغییر وکړي. ګورئ ساده خبره دا ده، د ملا یعقوب اخوند او ملا محمد عمر اخوند په فکر کې څومره فرق دی. بیا به د ملا یعقوب اخوند د زوی او د ملا یعقوب اخوند په فکر کې څومره فرق دی، د انس حقاني او د انس حقاني د پلار په فکر کې څومره فرق دی. داسې بلا مثالونه موجود دي. طبعي حالات افغانستان سم لوري ته بیایي، خو د پاکستان پر لاس افغانستان ته بله جګړه راوړل دا یو ملي خیانت دی. د دې ملي خیانت هم ځان وساتئ، هم نور وساتئ، هم خپل پلویان وساتئ. نو ژوند د یو افغانستان په هیله چې پر خپلو پښو ولاړ د خاینینو سترګې هم راوایستلی شي. زه ویډیوګانې په یوټیوب کې کوم، نورې زما فیسبوک کېدای شي نن هم بند شي، کېدای سبا هم بند شي، کېدای تر دې ویډیو وروسته هم بند شي. کوم زما یوټیوب نه دی کتلی ورسئ ویې ګورئ، میرویس په انګریزي باندې ډاش افغان زه لیکم
او زما پر فیسبوک باندې هم سته دا یوټیوب ما خپور کړی دی نو سبسکرایب یې کړئ ورسئ هلته به البته که شوقیانې دا لازمي نه ده که چاته دا ویډیوګانې خوند ورکوي خو زه نور له فیسبوکه ځکه وځم چې په فیسبوک کې تر ډېره بریده نه زه ډېر څه ویلی شم او په فیسبوک تر ډېره حده پورې ډېر سانسور دی تاسو په خبر یاستئ نو ژوند خدای مو شاد باد او بریالي لره د یوه داسې افغانستان په هیله چې ګاونډی به پر څلور ورته راځي آباد اوسئ